امام مسلم رحمت الله علیه یو ډیر لوی روایت نقل کړی دی چې یو سړی و هغه یو کم سل قتل کړي او یو کم سل قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالمه دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي اراده یې وکړه چې توبه وباسم او چرته خلق پکار دی چې د هغې په لاس باندې زه د خپلې ګناه اعتراف وکړم او توبه وباسم په لاره روان دی او یو شیخ په لاره مخې ته ورغلی دی ورته ویل حضرت زه خو یو کم سل قتله مې کړي دي او اوس توبه وباسم شیخ ته بنډه کړې ده ورته وی ظالمه ستا توبه کوم ځای کې قبلي ورک شه مخې نه مې پناه شه دې سړي ورته ووایي چې ښه ده نو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پوره سل یې کمه شیخ نه هم دا سټو والو مړې کو په لاره روان دی نو بیا اوس زړه کې وایي چې یا الله دا یو ظلم خو مې اوس بل هم وکړو څه اهل الله ورته په مخه راغلي دي نیکان او بزرگان هغې ته اسلام علیک والیک کړی دی او دا خبره یې ورته کړې ده چې حضرت ما سل قتل کړي یو مې اوس وکړو او اوس مې دا نیت دی چې زه توبه وباسم هغې ورته وویلې چې د الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بلکل خدای قبوله کړي هغه بزرګانو چې دې سړي ورته وایي چې اوس مې اراده د توبې وکړه ویلې هغه مخامخ د نیکانو کلی دی دې ته ورشه او پاک خلق پکې اوسېږي هلته به توبه وباسي خدای به یې قبوله کړي چې دی روان شو لاره کې وله مرګ راغی او ساعت قبض شو سا چې ته وطن د دا سینه د هغه نیکانو د کلي طرف ته کړه چې خدایه ته پې پوهې چې ما خو اراده د توبې کړې وه اوس مخکې ته پوهېږه او ستا کار دی چې ساعت یې ووته د رحمت او د غضب ملایکې وله رالې د غضب ملایکو وی چې روح یې وړو سجین ته سل قتل یې کړي د رحمت ملایکو وی د اراده یې د توبې کړې وه مونږ یې روح علیین ته وړو د دواړه قسمه ملایکو پې جګړه شوه چې پې جګړه شوه الله ثالثي وکړه منځ کې چې جګړه مه کوئ دا سړی وګورئ چې د کوم ځای نه را روان دی د قتلونو ځای تر هغه ځای هم لار ناپ کوي او چې کوم ځای ته روان دی تر دغه ځای هم لار ناپ کوي که د نیکانو کلي ته نږدې وي نو د رحمت ملایکې دې یوسي او که د قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملایکې دې یوسي ملایکو ناپ شروع کو او الله د هغه نیکانو کلی یو لیشت ورته را نږدې کړو ثابت کلی را نږدې کړو چې را نږدې کړو نو د ده لاش چې د نیکانو کلي ته نږدې و نو د رحمت ملایکو وګټله او د غضب ملایکو بایلله روح یې هغې واخیستو علیین ته یې خالی په اراده د توبه